د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب وایي سولې ته د اړیستلو لپاره د پر وسلوالو طالبانو هر ډول فشار راوړل شي. هغه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي سره د افغان سولې په اړه د خبرو پر مهال ویلي له فشارونو پرته وسلوال طالبان حقیقي خبرو ته نه حاضرېږي او تاوتریخوالی زیاتوي. چین د افغانستان د سولې ملاتړ کوي، خپلواک مقتدر او یو موټی افغانستان غواړي. د روانې جګړې یوازینی حل سیاسي جوړجاړی دی. دواړو هیوادونو تروریزم یو ګډ تهدید وباله چې باید مبارزه هم په ګډه ورسره وکړي. چین د افغان سولې په مرسته کې د هڅو د پراختیا وړاندیز وکړ. ډاکټر محب په دې برخه کې د چین ملاتړ او د سولې لپاره پر طالبانو بندیزونه ګټور وګڼل. په ورته مهال د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي که وسلوال طالبان سوله ونه کړي له نړیوالو غبرګونونو او بندیزونو سره به مخامخ شي. هغه ویلي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه ډله د جګړې دوام او همدارنګه د زور له لارې واک ته د رسېدو لپاره هیڅ بهانه نه لري. تر دې وړاندې هم د افغانستان یو شمېر سیاسونو د ولسي جرګې وکیلانو او فعالانو ویلي چې وسلوالو طالبان ته له حده زیات امتیازات ورکړل شوي چې ترې ناوړه ګټه پورته کوي او د سولې لپاره خنډ جوړوي. دوی غوښتلي ول چې پر وسلوالو طالبانو یو شمېر بندیزونه او محدودیتونه کولی شي چې دوی مذاکراتو ته حاضر کړي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره پر طالبانو فشارونه کم، بندیانې خوشي او یو شمېر امتیازات ورکړل شول، خو دوی ترې ناوړه ګټه پورته کړه او جګړه یې لا تیزه کړه. د دوی په آن وسلوال طالبان د له فرصت او امتیازاتو څخه په ګټې اخیستنې سولې ته وخت ورکړي او د جګړې له لارې واک ته د رسېدو خوبونه دې هیر کړي. طالبان د اوس لپاره د دې نه ډېره ناوړه پیدا اوچته کړه، ناوړه ګټه اوچته کړه، حتی تر دې پورې نه یوازې د خونریزۍ پای هم ولیدله، خونریزي پای ته ورسېدله، بلکې د افغانستان هغه اساسات شتمني چې د افغانستان ملکیت دی، د افغانانو د عمر او د مستقبل د راتلونکي ملکیت دی، طالبانو ویجاړ کړلو، د منځه یې وړل او د منځه یې وړي. نو زه فکر کوم طالبانو باندې چې ټول امتیازات باید قطع شي او په صورت قطعي قطع شي، هم داخلي او خارجي. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي پر وسلوالو طالبانو بندیزونه او محدودیتونه کولی شي چې دوی بیرته پخواني حالت ته نږدې کړي چې دا به د سولې پروسې سره مرسته وکړي. د دوی په آن که وسلوال طالبان اوس هم خپل چلند ته تغییر ورکړي او د افغانستان د خیر لپاره د انعطاف وکړي، ښه چانس او فرصت ګڼل کېدای شي. لومړی خو دا ده چې په طالبانو باندې هم هغه هیوادونه چې دوی سره اړیکې لري فشار راوړي او دغه فشار به پرته له دې که حقیقي واوسي د زیان تجزیه به ډېره ګټه ولري او دې نتیجې ته به ورسېږو چې افغان دولت او د وسلوال طالبانو د سولې خبرې بریالۍ شي او په دې کې نو د سیمه هیوادونو رول چې دی هغه بارز دی. دوی کولی شي چې په ډېر ښه شکل سره په دغه برخه کې خپل رول ادا کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو پر وسلوالو طالبانو د فشار راوړلو لپاره د ملي امنیت د سلاکار غږ بدرګه کړی او لیکلي دي چې باید د سولې پروسې د سرعت او طالبانو خبرو ته د اړیستلو لپاره پر یادې ډلې فشارونه زیات شي.